اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قارون ته چې د ټولې خزانې کړلې واپس، قارون ته چې د ټولې خزانې کړلې واپس، فرعون د خون تباه کړ خپل دریاب کې په خپل اس، یوازې دې د موره په تخته باندې پرېښودي، شیداد له دې په یو لحظه جنت کړلو تس نس. یوازې دې د موره په تخته باندې پرېښودي، شیداد له دې په یو لحظه جنت کړلو تس نس. او په عمر دې په کم عمر دې په ژوند دې په کم عمر باندې پوخ کړلو خدایه، محبوبه سي کمکل غږوي د ژوند جرس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کم مشران او کم کشران چې راغلي دي ټولو باندې اول سلام وایم، او ما ته چې کم مخامخ کم خلک ناست ډېر خوشحاله یم چې داسې خلک او داسې پښتانه پښتو ادب باندې مین دي، شعر سره مینه ساتي. سټیج باندې زما ډېر ګران مشر نورالنمین یوسفزی صاحب هم ناست دی، خوشحاله یم. باسل صاحب بسر صاحب او روخان یوسفزی صاحب ډېر زیات خوشحاله یم. بیا زه د صابر بهجان دې ډېره زیاته مننه کوم، الله دې ول نور همت هم ورکړي چې داسې ښکلي پروګرامونه جوړوي، او د هغوی داسې الفاظ را سره نشته چې د هغوی شکریه ادا کړم. هغه نمرنګ کوچي صاحب ته بخیرالې وایم، او زمونږ ګران مشر جوهر زمان حاجي صاحب راغلی دی، هغه ته هم بخیرالې وایم. څه شعرونه وایم چې ستا د حسن نورالنمین صاحب، ستا د حسن خو مثال نه پیدا کېږي، او تا به هېر کړم نه سوال نه پیدا کېږي. ستا د حسن خو مثال نه پیدا کېږي، تا به هېر کړم نه سوال نه پیدا کېږي. بزرګان چې د دین څو پورې ژوندي وي، په دې ځمکه به د جال نه پیدا کېږي. بزرګان چې زین نجم سے بزرگان چې د دین څو پورې ژوندي وي، په دې ځمکه به د جال نه پیدا کېږي. زه پیدا شوم که نه پروا مې نشته، یو خرزمان ته کاجي زه پیدا شوم که نه پروا مې نشته، خو دا ستا د لاس رومال نه پیدا کېږي. زه پیدا شوم که نه پروا مې نشته، خو دا ستا د لاس رومال نه پیدا کېږي. او دا مولا نه په مذهب پسې بد وایې، زما به تا سره جنجال نه پیدا کېږي. نظم وایم که د مشرانو اجازت وي چې په قسمونو مخلوقات دې پیدا کړي، فرښتې دې د نوره جوړې کړې، تا خپل نور په هر انسان کې دی پوکلی. حیوانات ته په قسمونو پیدا کړي، تا چې خورې د خپل نوره جوړې کړې. ژوندي خلک د اسمان ته خېژول، تا چې خورې د خپل نوره جوړې کړې. ژوندي خلک د اسمان ته خېژولې، ته خو کل په یکون رب یې زه بنده یم، ستا په امر باندې وګوره زنده یم چې ستا شکر پې ادا کړم.